رمضان کې پر اوربند غوښتنې ټینګار ملي دفاع وزارت د لسګونو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. په داسې حال کې چې اشرف غني د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ګڼو نورو چارواکو له طالبانو غوښتنه کړې څو د روژې په میاشت کې له جګړې لاس واخلي او اوربند ته غاړه کېږدي. تازه د ملي دفاع وزارت د دې غوښتنې برعکس د جګړې توندېدو ته کار کولی او په څو ولایتو کې د لسګونو طالبانو له وژل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان په کندهار او روزګان، بلخ، بغلان او ګڼو نورو ولایتو کې تر 50 زیاتو طالبانو د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا کړې چې په خبره یې په هوایي بریدونو کې او ځمکني عملیاتو کې هدف ګرځولي. چارواکو نه دي ویلي چې د اوربند له داعیو سره ولې جګړې توندې کړي دي او عملیات پراخ کړي دي. شنونکی وایي حکومت په یو لوریزه توګه د طالبانو د جګړې درول غواړي او فکر کوي طالبان به په دې توګه تر فشار لاندې او د خپلو غوښتنو نه منلو ته چمتو کړي. هغه هیله چې له تیرو 20 کلونو را په دې خوا نه ده پوره شوې.